وكنت افتخار قدم بحق محكم خدمتك لأبطال حرية للبيضاء. والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غلا فاكوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. کدا الله پاک نعمتونه حسابي نيسي حسابلای. دستا په ځان کې دستا په وجود کې دونه خزانه ست چې موږ حساب نسور کولای. نو دا غو نعمتونه څخه یو دغه وس په حاله چې الله پاک دغه محل خلق په ونازول موږ اول دوره مبارکي ورته وایو چې دغه څلور کوڅې چې تر اوسه پرې نوې پخې وساده الله پاک دغه نعمت کړی ولا ورا دغه کوڅې ورته پخې شوې. هر چا چې په دې کې خدمت کړی د هغه موږ قدردانی وایو د هغه مننه کوو او ارچا ته چې په دغه کې د کار زمينه برابر سوي تقریبا نو په دې کې د 200 کسانو ته د کار زمينه مساعده سوي ده ان چې هغه د ماشام رزق الله پاک شور کړی دا هم د الله پاک یو نعمت دی چې زموږ تاسو د محل خلک زموږ تاسو د منطقې خلک هغه په کار باندې مصروف سي. دا مشکلات چې دلته نه موټر سایکل نه سپورت کېدلای نو موږ ډېر خوشاله سو. اول د ښاروالۍ په نسبت دا کار ښاروالۍ وکړي ډېر خوشاله ډېر باګوي وایو ډېر اسلام لپاره وایو غټ کار شوی دی وایو د ډېر غټ مسلي کار شوی دی ورته اوس معنا دا شکر دی الحمدلله وایي دا کارونه شروع دي چې معنا ترې حرية للبيضاء.